علیکم سلام. علي جان حماسي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کله مثلا پیر ناست وي او د پیر په مجلس کې چې سړی وخاندي نو دا دومره ګناه لري لکه چې 15 وارې سړی زنا وکړي. نو دا اصل لري که نه لري؟ اول خدا د محترمه چې چا نه دې اورېدلې ده هغه مولا نه پوښتنه وکړه ورته کتاب راته ووایه. زه به محترمه د مسلم شریف حدیث درته ووایم. كان رسول الله د جابر بن سموره رضی الله عنه حدیث ده. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه. رسول الله سلام به چې کله د سحر منځ نامغه د مانځ په جای جمع به چې ور کړه مغه چې بناستو حتى تطلع الشمس چې تر دې لمر براوخو. فإذا طلعت الشمس قام كلبت المر راوخت رسول الله بصلاة إشراق منزت صلاة الضحى ودتاك منزت بورت سو. نو پس لمانځنه وکانو یتحدثون صحابه به خبرې کولې فیاخذون فی امر الجاهلیه هغه د جاهلیت د وخت کیسې به کولې چې موږ څه رقم تو فیضحکون صحابه به خندل. په دې مجلس کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناست و یتبسم صلی الله علیه وسلم. رسول الله به تبسم کو. تبسم دې ته وی چې आवाज نه ور سره وخاندي سړی. رسول الله به خندل کول او صحابه فياخذون في امر الجاهليه فيضحكون. هغه مجلس کې چې رسول الله ناس تو صحابه او بخندل وروره. نه پوهېږم چې تر رسول الله نه پیر ډیر غټ چې یو په 15 وارې د زنا غوندې غلري. الله دې جوړ لره وروره. دا حدیث په مسلم شریف کې د الله دې جنتی کا. سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې عبد الله په نامه ممکن عبد الله حماد په نامه باندې دی وی چې دا لنګوټه خو سنت مؤکد د محترمه دادی په کوم کتاب کې لیدلې دي چې لنګوټه سنت مؤکد د وروره؟ نو لنګوټه سنت مؤکد نه د وروره. کته د اصول فقه کتابونه مطالعه کړی وي چې کله د سنت بحث شروع کیږي د سنت بحث چې د اصول فقه کتابونو کې شروع کیږي نو التوای چې لباس د رسول الله سلام دا سنت زوائد کې راځي. محترمه سنت مؤکد نه دا سنت زوائد دی وروره. الله دې جوړ لره. شامل دغه مسأله لیکل صراحتا هم شامل د امامي مسأله لیکل ده په بریقي کې مستدو. کته د علامه ابن الهمام رحمه الله التقرير وګوري التحرير وګوري نو التم داسته د اصول فقه کتابونو کې علامه ابن العابدين الشامي یو بل کتاب جوړ کړی نسمات الاصحاب. علامه ابن النجيم رحمه الله فتح الغفار چې په منار شرح د سنت بحث شروع کیږي نو الت لباس د نبی علیہ السلام سنت زوائد کې راوړي. محترمه سنت مؤکد نه ده. د پټګي هغه چې دا وروره ده سنت زوائد د سنت مؤکد نه ده. او پاتې سو د پټګي لاندې پټګي چې دا شمله لاندې تاووي عمامه محنکه ورته وایي. محترمه تا خو به وروره فکر نه کوم چې د پټګۍ په اړه کوم عربي کتاب مطالعه کړی وي چې کوم کتابونه متقدمین علماو د پټګیو د امامي په اړه باندې جوړ کړي دي. هر کتاب کې محترمه چې پټګی بحث کیږي یو عنوان ضرور پکې هغه د تحنیک بحث وي. نو دا محترمه حدیثونه چې رسول الله سلام نه په تحنیک کې راغلي دي په فضیلت کې هغه صحیح نه دي. خو اصل د رسول الله د زمانې نه رانیولې تر دې زمانې پورې عادت داسې چې امامه به محنکه ولا محترمه حتی عینی په عمدة القاری کې لیکلي دي وای کومه پټګۍ چې محنک نه وي یعنی تحنیک نه پکې نو هغه امامه فاسقیه یعنی د فاسقانو عادت ده. نو سیدا د محترمه پروا نه کوي خو چې نه پکې خو مستحب ده چې باید امامه محنک وي. په دې ما یو مفصل تحقیق کړی ده. صالح ابراهیمی ورور کا تحقیق د سړی دی ورور ته راولېږه وابي ودی. الله دې جوړ لره.